اوس بهر ملک والا مسافر کوم شي دې مسلې نه مرګري نو خبر نو ځکه اوس ما ته پوښتې د ایران نه یو کس دوه کسان یو راته ایران نه کو یو راته دوبۍ نه بلا شي خلک لګیل سویم ورځ ده نو ښه ده ولمو دا موبایل باندې دا مسلې رسي بار ملکونو ته نو هغې اورېدلې نو په شک کې دي وایي موږ ټول عمر داسې نه دي کړي دا به څه کېږي بېګاره ته یو عالم نو د بنو نه رنګ کوي هر چا پوښتنه کړې ده ویل دا رښتیا ده وایي دا کلیپ چلیږي مې او رښتیا ده که نه چې کوم سړی په کوم ځای کې موجود دی کوم ملک دا هغه ځای د قیمت مطابق سرسایه په ده لازم ده یو سړی په سعودي عرب کې دی یو سړی په دوبۍ کې دی یو سړی په ایران کې دی چې کوم ځای کې دی یورپ کې دی نو هغه ځای کې چې د 2 سیرو غنمو څومره پیسې جوړېږي نو هغه پیسې به ورکوي پرون دلته ما ته چا وویلې چا راته وویل پته نشته وی د سعودي مو ته هغه چې کوم پیسې جوړېږي چې مونږ حساب وکړو 1500 روپۍ جوړېږي څومره او حضرت صاحب دلته په پاکستان کې 90 روپۍ ورکي نو دا شرط ادا کېږي په خبره پوهېږئ صحیح ده که نه نو دا حضرت صاحب به د هغه سعودي کې به د 2 سیرو غنمو که هلته غنم نشته نو هلته کجورې دي که نه نو د کجورو به بیا د 3.5 سیرو ریټ لګي څومره د 3.5 غنم هغه پوکم 2 سیرې دي ښه پوکم احتیاطاً علماء 2 سیرې دي ورکي او جوار کجوري کشمش میوه دا 3.5 سیرې څومره اصل کې عربی کې لفظ د سوا راغلی سوا داسې یو لوښی و پیمانه وه علمو چې هغه ناب کړه نو هغې کې 3.5 سیره راځي نو عربو کې دغه اوس ته وایي شعر کجوري خو بیا ډېرې ګرانې نو عربو کې کجوري ډېرې وي عربو کې به جوار ملاوېدل او عربو کې به کشمش او میوه ملاوېدله ځکه هغې ډېرې کړي وو 3.5 سیره یو پوره مکمل سوا او غنم په عربو کې نو اوس هم نشته کم دي نو هغې نیم سوا کړو په کم 2 سیره صحیح شوه نو د کم ملک چې انسان اوسېږي د هغه ملک پیسې به دی د خپلو بچو دپاره که هلته چاله ورکوي غریب له او که دلته یې رالیږي یا دلته وایي چې د ما طرف نه دومره پیسې ادا کړي البته یو چل به درته وښیم خیر دی یو چل به ورته وښیم چې د ډېرو کسو غریب نو بچ بشي پوهېږي چلونه خو مونږ له راځي که نه جایز چل ښه ناجایز نه که دې غنم ورکوي غنم هلکه بیا زموږ خپل مارکیټ خراب شو جوړه دا ورته کوم کسان چې بهر دي ډېر په شوق دا مسله ور خو زه به هر حال چې تاسو ته اسانې مونږ ته د خیره ګرانې نو طریقه دا ده چې ته په بهر ملک کې اوسېږي او ستا کور کې د غنمو پنډېرې شته نو 2 سیره غنم ورکه څه ورکه غنم نو د 1500 نه به څه شي خلاص اوس قیمت به نه ورکي که قیمت دی ورکول بیا به د هغه ځای قیمت ورکي او که غنم دی ورکول بیا پاکستان کې هم 2 سیره غنم د یو سرسایه په سر باندې ورکول شي الله دې مونږ ته د عمل توفیق نصیب کړي او ما او تاسو ټول ته د دین د صحیح زده کړې توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین